الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. نن زموږ تاسو خبره شروع ده په باره د یو صحابي کې براء ابن مالک رحمه الله ودا هغه انسانو چې د انسان سترګو په شکل دله وکاته نو بیرته به تیزر او وختي معنا خلکو په دې شي ګمان نه کو چې دا او دومره تکړه سړی. بعضی سړی د خلکو بسترو کې ډیر وړي کی خلک به دې شي ګمان نه کوي چې ردا سړی په واقع نفس الامر کې دشمن سره مقابله شروع کی او به وګټي، بلکې چې کیږي میدان وړي نو خېټور سړی وشي، داغه د خېټې نه متاثر شي. براء ابن مالک رحمه الله ودا هغه انسانو چې قتل بدل خلکو کول په سخت نظر او به ته یو دم نظر راووختو سره د دې چې بدن کم غوخي والا میدان د جنگ کې په شکل دشمنانو سره لاندې وته، نو تاریخ ولادي کې چې سل کفار د خپل لاس باندې وجلي او قوي خلک اغه دنیا له وړي. په دې طریقه چې د ټول مقابله له وزن لوته مبارزا وحده، سوا د هغه جګړې نه چې د سره ملګری په جبهي جګړه کې واقع شوی دی او داغه ملګرو به دشمن لکم زدن او کم مات ورکړي دا غزان له خبره ده. عمر ابن الخطاب چې دې انسان دا کاروي ولیدله د شهامت ولیدو، نو خپل عمال له دا خبره ولیکله چې کوم په سرحد کې جنگیدل چې ای خلکو همیشه د مسلمانانو په فوج باندې دا سړی امیر مو مقرروي، وجه دا ده چې دشمن له دا سر کته کینا او کې دې شکل به وسره وس برابر نه وي، دا ټول ملګری بدل وجنه طلب شي. دا انس ابن مالک روړ دی. محدثین دي کې هغه انس ابن مالک چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لسکلن خادم په دې رس کارو کې د چرته دا اورېدل نه دي چې دا کار دی ولې کړي دی، دا کار دی ولې نه دی کړي. کچیرته د براء ابن مالک الانصاری تاریخي واقعات د دشمن سره مقابله مقاومت سر نه کته کول په غوي باندې تیز ورتله. تاریخ والا ذکر کې نوړي وګت سیرت وې دي صحابي شو په دې کې صرف یو دوه یا درې واقعي. رسول الله صلی الله علیه وسلم شکل وفات شو، د دنیا نه لاړو په غي دنیا طرف باندې، نو په دې وخت کې ډېر خلک و چې هغه دین د اسلام نه د څه ډلې وتل لکه څنګه چې ابتدا کې په دین د اسلام کې داخله دل. حتی ابن کثیر د لیکلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ملګرو باندې دا حال راغی، تا به دا ګمان کو چرته غړي بزیدي او هغه د جمی دی باران راګيري کړی دی او د پاسه په غلیم کړی دا په سرونو باندې وشتلی ګنګ ځوند حال راغی. دین د اسلام کې ډېر داخله دل اول کې ونه په دین د اسلام کې ډېر وتل. ټول جهان د ارتداد په طرف باندې روان شو، صرف په مدینه منوره کې او مکه مکرمه کې طائف کې او باز نور زینو کې خلق پاتې شول چې الله عزوجل د غوی د زړه په بشاشه او دین د اسلام باندې کلک ثابت کړو. مخکې او درس کې دا ویل شوی و چې انسان په دین د اسلام باندې کله ثابت پاتې شي د غیر پر ډیری وجې اجمالی. اول چې کله یو سړی د رب العالمین سره محبت ساتي، دویم چې کله یو سړی د الله دشمنانو مقابل کې سختی کوي، دریم چې کله یو سړی د الله دوستانو مقابل کې نرمي کوي، څلورم چې کله یو سړی جهاد په سبیل الله کوي، پنځم چې کله یو سړی د دین په باره کې د اچ نه یریږي، شپږم چې کله یو سړی ظاهر او باطن برابرۍ، اوم چې کله یو سړی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع کوي، اتم چې کله یو سړی د کیسه اخلاق والی، نهم چې یو سړی کله نیکان ملګری ځان له انتخاب کوي، لسم چې کله سړی په عمل کې لله پیدا کوي، یو لسم د قران او سنت تعلیمات لکه نسله، دولسم د قران او سنت او د انبیو په واقعاتو کې سوچ، دیارلسم چې کله سړی التزام کوي د احکام شرعیه، څوارلسم چې کله سړی د رب العالمین نه دعاګانې وغواړي، پنځلسم چې کله سړی انتخاب د صحیح لارې وکړي، شپاړسم چې کله سړی اعتماد وکړي په خپل لار باندې، ولسم سړی ځان له تربیت ورکړي عملی او علمی د قران او سنت، اتلسم چې خلک سړی د دین د اسلام لپاره بلل کوي چې د اسلام په دین کې دا خو بیان دي، نو نسم چې کله هغه اسباب سړی استعمالي چې دغه وجنه په دین باندې ثابت پاتې کیږي. او شلم علماء دا خبره ذکر کړي د نیک انسان خواله ورتل یوشتم دشمن په هغه دغه باندې نه دوکه کېدل، دویشتم مستقبل اسلام لګنل، درشتم د رب العالمین د انعامات او سوچ دنیوي، سلیرشتم اخروی او پنځشتم مجاهده. دا پنځوش هغه امور دي چې کله یو سړی د خپل کې الله عزوجل به دې سړی لا په دین د اسلام باندې طباق کلکواله راوړي، لیکن
رب العالمین د ابوبکر صدیق پر زړه کې د شو شهامت واشو د شو عظمت ور واشو تاریخ والا دا خبره ذکر کړی دا چې د اسلام په تایید کې مضبوط ولاړو ته دا ګمان کوله کوي غار او په دې وخت کې د مهاجرینو او انصارو تشکیلات برابر کړ اولس جبهه د برابر کړی او اری ول ځان له جنډه ورکړه او په جزیره العرب په علاقو باندې ورخوش کړه او دا خبره ورته وکړه چې کوم انسانان مرتد شوی دي د پیغمبر د وفات نه وروسته د هدایت د لارې لا د حق د لارې لا دا برتر دعوت کوي د توري په زور باندې او د اسلام په د اجازه د اسلام په د لارې باندې روانول دا تشکیل ورکړي په دې وخت کې د مرتدین ډېر انتهایی زیات و په اعتبار د جګړې سره ډېر سخت و یو ګروپ په دې مرتدین کو بنو حنیفیه چې دا د مسلمه الکذاب ملګری و تقریبا د اسلام د زمانو سره شکل دوی جګړه شروع کړه جهان کې مختلف مرتدین و د ارچا سره د مسلمانانو مقاومت راتلو دشمنی به راتله په دې ټولو کې سخت مقابله شکړه د مسلمه الکذاب ملګرو کړي دا سلويک زره کشیش ګروپ و دا سلويک زره کسان چې په خله دیږي خالد ابن ولید وکړه کله ملګرو لویلې چې موږ د اسلام په تایید کې د اسلام د دشمنانو سره ډېری مقابله کړي خود څومره مقاومت او څومره سختي چې زمنګ سره دی بني حنیفیه وکړه یو ځکه دومره ونه شو حتی انصار دومره انتهایی شهیدان شو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ له شکل اطلاع رااله چې دسي انصار شهیدان شنو وی شړل وی الله دې رحم وکړي پر انصار باندې د اسلام د دین د ابتدا په وخت کې دوی عجیب قرباني او د اسلام د دین په هغه ورسنی وخت کې عجیب قرباني وی په دې وینو باندې لږ فتوا او د قشان د دوی د سترګې سپینې پاتې شوی په دې ډګرونو کې تا به دا ګمان کول کاس پرغه غوندي نو سلوي زره کسان مسلمه الکذاب تشکیل کړ او روان کړ ای دوی جګړه صرف د عصبیت د وجنه د قومیت د وجنه د دې وجنه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دعوها فرید دا بدبوی دا خبره زکه دا بدبوی ده د قوم د وجنه جګړه د قوم د وجنه خبره په دې کې اجر انسان له نصیب کیږي نه بلکې په ځای دې شي اجر ورته نصیب شي بالعکس ته جهنم په طرف باندې روان دي کله کله به ویلي وی موږ له دا پته چې مسلمه الکذاب دروغجن دی او موږ له دا پته چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله حق نبی دی خو یاد ساتئ د ربيعه قبيله دروغجن هغه موږ د مزر د قبيله د صادق سره نه برابرو قومیت په موږ باندې ډېر غالب دی د قوم په موږ روانېګو د قوم خبره وړو کله چې مسلمانانو د مسلمه الکذاب د فوجانو مقابله شروع شو او په دې وخت کې اکرمه ابن ابي جهل دا د فوج مشر د مسلمانانو د ګروپونو سخت مقاومت وکړي د مقاومت نتیجه دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملګرو د ابوبکر صدیق د مجاهدینو نتیجه برخلیک دا نصیب شو چې ایسته دوی ماتي وخړه شهادتونه ورکړه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې کله پوښي چې اکرمه ابن ابي جهل دا واپس شوی دی خالد ابن ولید د رب العالمین د تورنې وتوره هغه له فوج ورکې انصار ورکړه مهاجرین ورکړه او په دې ګروپ کې برا ابن مالک الانصاری او هغه ملګری د مسلمانانو چې کله به هغه د دشمن د پاره وي کمین نیورو هغه ورته انتخاب وکړ قوي خلک ځکه شاول ګروپ زمنګ راما اوس کدا دویم ګروپ زمنګ راما چې به کې دي چې مدینه منوره زمنګ د لاس له وشي دغه به هغه غختلي انسانان انتخابو او ګوت باندې ملګری په ګراټول کړ یو په دې کې برا ابن مالک الانصاری رضی الله تعالی عنہ په کدا چې د امامه لغه کې د دواړه ګروپونو دیو بسره مخامخ شو په یو طرف باندې د خالد ابن ولید قیادت بل طرف باندې سلوی زره کسان د مسلمه الکذاب په دې امامه جګړه کې د نجد په جګړه کې الله عزوجل امتحانان د مسلمه الکذاب د ملګرو له غلبه ورکړه په کدا چې مسلمانانو د خپلانې د ازمکه وښړه کېدا او شروع شو چې دا کم اولنی خطونه او هغه مات کړ بیرته ورسره رااله د مسلمه الکذاب ملګرو دومره مقاومت وکړي چې د خالد ابن ولید په کومه خیمه کې اوسېدل نږدې او چې خیمه له ورسېدل ورونه ته ورواچول مجاهدین خپل سرنګرونه پرې خو راورسته شو د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ کزا هغه د مسلمه الکذاب د ملګرو په پنځه کې رااله نږدې او چې هغه اوجنی قتل کې لیکن په دې ملګرو کې یو کس د مسلمه الکذاب الله عزوجل داغه په سره کې دا خبره واچوله چې د خالد ابن ولید د زنانه سره هیڅ څه نشي واله نه دله تکلیف ورکولای شي که چا تکلیف ورکړي داغه سره زموږ دښمنی کیږي به هغه رب العالمین وګواړي مسلمانان چې کله په خپل مابین کې راجمع شو لوی سر روپانه وکیناستل خپل مابین کې مجلس وکي او ویلې نن د مسلمه الکذاب وړاندې موږ جنگيږو کچرته موږ شکست وخړو د دین را په دی خو به هیڅ مسلمانان غالب کې دي نشي او د الله بندگی په دې ځمکه باندې کې دي نشي
په جزیره العرب کې راځي چې جګړه وکړو تر اخره پورې. خالد ابن ولید هغه لوی مجاهد لوی قومندان لکه څنګه چې د موته په غزا کې د عجیب کارنامې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته کوي سیف من سيوف الله. حنین کې عجیب کارنامې ټول بدن باندې زخمی وو. رسول الله صلی الله علیه وسلم خاله شکل ملګرو راوړ چرته خالد پیغه چې زوق پروت دی لاسونه رانیول او د خپل سنت د نبی صلی الله علیه وسلم خاله راوړو زخم باندې ورته ګوته کې خودله او دم به ور باندې اچو. الله عز وجل را جوړ کی. تقریبا په سلو غزاګانو کې د برخه اخصه ده 300 د په بدن کې زخمونه لګېدلي و او چې کله وفات کیږي جاړي ملګرو لداوي وي ارمان د دشمن په مقابله کې زه شهید شوی وي. او ورځ قیامت الله عز وجل مطالبه کړي چې خالد څه کار دې کړي څه کارنامه کله یو ځنه راغلی وي بدن د بل ځنه راغلی وي لاس د بل ځنه راغلی وي رب العالمین مخله ولاړ خو ارمان نن دوه غوندې ګونډه کېګم دلته مرګ مال په دې طریقه راځي دا مخوک نه دی او پټي د نشي اغسترګي چې د سنگر په طرف باندې نه چې د دې وجه نه چې موږ له مرګ نصیب شي. ډیر انسانان سنگر کې ژوندۍ او ډیر په خپل کورونو کې اوسېږي هغه مړ کېږي. خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ له ملګرو دا تسلی ورکړه چې ته د رب العالمین د رسول د خوانه په علوم باندې نامدار شوی تور د الله د تورونه هیڅ په دنیا کې نشته چې هغه د رب العالمین د تور رحمت کی. ویم جنل دی ملګرو وفات شو. عمر ابن الخطاب له اطلاع ورکړه ته خبر نه وي نه وی خالد ابن ولید وفات شوی دی او ملګری داغه په دې مرګ باندې خفقان کوي جړه کوي. عمر ابن الخطاب ولاړو کینستو ویم جړل وی ویل چې خالد ابن ولید قابل دی چې د ملګرو د سترګو نور باندې وښ کی روان شي خو ولې پیکه دادا چې داخله بګری ورنه نشکی مخونه بنوي دین د اسلام د دین من او تاسو منه کړیو. خالد ابن ولید ملګری راجمه کو شورې کې نه ولا فوج برابر کې د یو طرف ملګری دلته هم د بل طرف اړولې داغي دی خو راوړول مهاجرینو جدا کړ د انصارونه او د قشند ارچه خاندان جدا کې او جنډه ورکړه. وی ویلي چې ارسړې بر د خپل جنډې لاندې جنگيږي تر څو پوري دا خبره معلومه کړئ چې څوک بیل امق طرف لزام ورسو چې دغه غوړه دشمن په مادر نشي. تقسیمات وکړه او دا جنگ خامخا خلک به کوي چې یو ازما قوم ورستنه شي بل ازما قوم ورستنه شي بل ازما د دشمنانو د اسلام او د قشند د مسلمانانو په مابین کې د یو خطرناک جنگ تاریخ والا وی شروع شو چې په تاریخ د اسلام کې د جګړې او وخت نه وي. مسلمه الکذاب داغه ملګری کله قدرت په میدان د جنگ کې تا به دا ګمان کو لکه غرونه ایسته ورسه کېدل نه اگر که مسلمانانو سخت شکستم دوی لور کی. مسلمانان خپل مابین کې راجمه شوې ویل چې دې خلکو په وړاندې حرکتونه تمرینات هغه نظامی په کار دي چې کوم شي دی هغه میدان لره شو خپل حرکت دی وکي. ثابت ابن قیس رضی الله تعالی عنہ راغی د رسول الله صلی الله علیه وسلم شاعر د رسول الله صلی الله علیه وسلم خطیب او چت आवाज ولا سړیو داغه خبره به کولې ترجمانی د انصارو جنډه را واخستا او په یوځای کې ځان لکند وېستا کفن د ځان سره برابر کې خوشبویم د ځان سره برابر کړه. وی ملګرو لوي ویلې دینه مې پوندې پورې ما خخ کوي تر څو پورې زونه تختم. اماغه شکل میدان د جنگ کې مقاومت شروع شو جنډه کله کني ولې وا په دې خپل جنډه باندې د پنځه لګولې وي په کدا چې دشمنانو په دې باندې گزارونه وکړه حتی تر دې پورې شدار پروت دم شي. ګوره د تیګ ته اسباب ختم کړي چې زو تختم. دغه نور سره زید بن الخطاب چې د عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ ورو هغه د مسلمانانو د میدان لراغي او شت आवाज وکي ویل چې ایها الناس اے خلکو پنځه ولګوي په دې جنډو باندې او د قشان د خپل غاکونه د دشمن فری سټونو باندې گزارونه وکي مخ په وړاندې ورشي. ګوره کنن مسلمانان چرته ورسته شول دیږي کې به موږ له ژوند په کار د اسمه کې وسر باندې چې موږ وکړو یا به رب العالمین سره مخامخ کېږم او یا به مسلمانانو د غلبه چې د فوج مخ په وړاندې شي ورسته کېږم نه دشمن ور باندې حمله وکړه تر دې پورې چې زید ابن الخطاب د عمر ابن الخطاب ورورو د صف مقاومت نو ورسته الله عز وجل هغه په شهادت باندې ورسول. دا لوی قومندانان کلک خالد ابن ولید لغختلی دي دغه نو ورسته به ابي حذیفه غلام سالم رضی الله عنه هغه د مهاجرینو جنډرا واخستا او په خپل قوم باندې ویریدو د دې خبره نه ویریدو چې قوم به دا خبره کوي چې ولاده ورسته شو د ټیک ته په حالات کې دي قوم ورته ویل چې یاد ساته ستاسو خوانه ګوره دشمن په باندې گزار کوي. اوس برازي خو کړی دا چې دا جنډه نیولې شي کني شي نیولې وېد دې ملګرو لوي ویلې کزما د خوانه چرته دشمن په تاسو باندې راغی جنډه زمانه پرې وتا په بئس حامل القرآن اكون زبد قرآن په غټول قارینو کې په ټول علماو کې به ډېر بس شړیو په کدا
چې الله د دشمنانو په مقابل کې ورودانګل سخت مقابله وکړه حتی تر دې پورې چې دا د شهادت جامع ونوش کې ادم شي قوي ملګری لوی خلک چې کله دا ملګری شهیدان شو په دې کې ثابت ابن قیس د شهادت جام نوش کې زید بن الخطاب هغه شهید شو دغه نور سالم رضی الله عنه شهید شو و براء ابن مالک رضی الله تعالی عنه هغه میدان لروته خالد او دی ویل چې خالد ابن ولید کوم وخت دا میدان د جنگ کو ته ډیر انتهایی ګرم دی او وخت باندې ګرميږي نو براء ابن مالک له ویلې او ورته وی چې الیهم یا فتل انصار اې د انصار زوانا دې دشمنانو مقابله له سالم وړاندې شو شهید زید بن الخطاب وړاندې شو شهید ثابت ابن قیس وړاندې شو شهید د ټول مسلمانانو سترګې تعالی دي ته دې میدان لوروز شوز بکیږي څو په دې وخت کې براء ابن مالک الانصاری د خپل قوم له وکاته او وی یا معاشر الانصار اے انصارو اے زما ملګرو ویزه خبره تاسو کوم ډیره متوجه شي ټول قوم ورته ویل خبره سره وی یو ملګری دې پتا اوس کې دا سوچونه کې چې به موږ مدینه منورې له لاړ شو د نن ورځې نه را پدې خو به موږ له سره مدینه په کار نه ده و انما هو الله وحده موږ د یو الله لپاره جنگيګو الله رب العزت یو دې کومک باغره لېږي او شکل موږ شهیدان شو ثم الجنه دغه نه ورسره به موږ جنت لور داخلي ملګری 30 لکه څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم په احد کې دا ملګری برابر کړي و 30 کړي و براء ابن مالک الانصاری د مسلمانانو جنډه واخسته د دشمنانو د منځ ورغه او د سخت مقاومت او جنگونه وکړه تر دې پورې چې دا کوئی څومره سپونه و هغه ټول مات کړ دا توري راواخسي د اسلام د دشمنانو په سټونه کې ورمات کړي برکه کوي کې پیغدا رب العالمین د مسلمه الکذاب د ملګرو د خپل وجړه کولې اسمه لاندې ولنه وتکتیدله او ټول لاړ یو ځله چې غیله ویل شي حدیقه الموت یو کلاوه مضبوطه کلاوه جګ دیوالونه و پاګه کې وردل نشو حدیقه الموت ورته په دې مناسبت باندې ویل چې دې کې ډېر انتهاجیت مړی شي و او دروازې ځان په سره باندې کړې دیوالونه اوچت و او په دې کې د مسلمه الکذاب خپل غختلی ملګری وغیرہ دا ټول د ځان سره نه نهسته د مسلمانانو په طرف باندې به تاسو باران درې غشو شروع کو تاریخ ولا دا خبره ذکر کړي وتا به دا ګمان کو لکه څنګه چې د باران ساز کې لاندې راوالي او براء ابن مالک په دې وخت کې قوم له ویل شي یا قوم ایسما قومه یو ډال راوړي ډال دروازه د خلکو بند کړه په دیوال باندې ورختلې نشو ما په دې ډال باندې کېنه د بدن نسب کې او بعد دغه نه د توري نيزي دې ډال لاندې کېدی او چت بورجي کې دروازې لا هغه خو نورو غرزوي دشمنانو د منځلا که شهید شوم شهید کله په یو طریقه باندې ودا دروازه خلاص کم تاسو برانه نو چې په دې وخت کې د اسلام د دشمنان ټول وښلي ملګر یو بل ویل ودا براء ابن مالک مو سره څه خبره وکړه ویم د سیدا په کدا یو لوی ډال راوړلو او دې لانی د غش وغیرہ د نيزي برابر کړي او د براء ابن مالک الانصاری رضی الله تعالی عنہ په دې باندې کېنو د بدن نسب کو اوچته کې دشمنانو ور باندې وشتل شروع کړه دغه طرف نه د شي وشتل تا بدا ګمان کو لګره غشو باران په کدا چې براء ابن مالک الانصاری رضی الله تعالی عنہ چې کله دې سر لور وخېجو هغه په ورو ورسو چې ورو ورسو تاریخ والا دا خبر ذکر کړي ابن کثیر دی وې په دې دشمنانو باندې دومره بد اثر دوه کې تا بدا ګمان کو لکه چې بعینه یو تندر په دې باندې ورځي جنگ شروع کی کوم چې دی ګټ په خوا کې ملګری و پوسټه وا د غي سره سخت مقاومت وکړ دام زخمی شو خو دروازې له ځان ورسولو په خدا چې دروازې خلاص کړ بیرته راوګرځیدو تور ور سره و عقد اسلام دشمنانو په دې سټونو باندې کې خدا په دې داخل دی ګټ کې دی ګټ سره لس کسان دې قتل کړه دروازې خلاص کړه دا چې به خلکو وکړو تقریبا 15 زخمونه بده باندې و چا د توري گزار په کړي چا د غشي گزار په کړي چا د نيزي ملګرو خپل مابین کې ویلې ودا براء ابن مالک الانصاری له په اړه باندې کوي نور دی وراله مسلمانانو په حدیقه الموت باندې وروخاته په دروازو باندې وراله په دیوالونو باندې رااله او د خپل توري دي مرتدینو په چټونو باندې کې خو دی په کدا چې شل زره کسانې په داخل درې کلا کې دشمنان له مردار کړه ختم کړه حتی مسلمه الکذاب له ورغلو اغله شورغله دې کلا په دیوالونو کې اوچاو دو یو خړه غونډه سیره په دې کې ناسه ولکه وکړه وې په دې وخت کې ابو دجانه رضی الله عنه د پسوراله وحشی رضی الله عنه دا اوالو لیکن ابو دجانه د خپل ماته شو دیوال ناغم ځان را غورځولیو چې په دې سره ورته تورې کې خو دا دوه پړه کې اعلان دی غورځو براء ابن مالک ویغه د ملګرو خپل ځل راوړو مقصد پکې دا و چې هغه ته تداوی وشي خالد ابن ولید ویل ودا هغه انسان دی چې د علاج لپاره زه خپل د سره د پاتې کېږم تقریبا ایو میشتې د براء ابن مالک الانصاری د زخمونو علاج کو په خدا چې رب العالمین اخر کې در خپل صحت ورکې او مسلمانانو له رب العالمین فتح ورکړه په سروي زره کسانو کې شت زره کسان هغه ته مردار کړه څو تکتید او سید ځان سره قیدین راوستل
براء ابن مالک به همیشه دار ماننه کول چې کاز شهید وي خو په خدا چې په حدیقه الموت کې الله عزوجل دله شهادت نصیب نکړي جګړې کولې ایو جګړه دغه نور سبه د بلې جګړې دغه نور سبه د بلې په کې دا وا چې زه شهید شم او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خاله ورشم اې په وجه باندې الله عزوجل تستر علاقه فتح کړه د فارس علاقه فتح کړي د فرس علاقه فتح کړي لوی کلاګانې وي مسلمانانو دشمنان محاصره کړه دیوالونه ورمانه ورمات کړ ورو ورځوله سخت حساب په دشمنانو باندې راغی او مصیبتونه د فرس په علاقه باندې رااله د پاسه لاندې خوانه دشمنانو په دې مسلمانانو باندې کې سنت کونډې نه دي اوس باندې چې په ور باندې ګرمه کړی شو وغیرہ خوشی کړی او چې کله به د مسلمان په دې بدن باندې ونکتا هغه وکبم د منځوش به وړو وبش کوله وبس وزوله اډو کې به تسنس کی په کده انس ابن مالک چې د بارا ابن مالک ورور دی وی هغه اراده و چې په دې دیوال باندې زور وخیجم دشمن د پاس د خوانه چې کونډه आवाज ولا پانس ابن مالک کې داول خطر وی بارا ابن مالک الانصاری چې دی ورور دی هغه په دیوال باندې ورو دانګل هغه کړی او هغه زنجیر او هغه کونډه د وره ګرمه کړی شوی چې د په ورور کې نه کتی و هغه راولي ولا په کدا چې د الله سمر باندې زخمی شو وکي ور واخستو اډو کې خبره ورسېدله یو دود غوندې شو لیکن خبر رول انس بن مالک هغه اخلاص کې دې دیوال نه لاندې د اسمه کې لرو ورزيدو وی شکل دارو ورزيدو وکه سوځیدلې و اډو کې تخریب شي و وی په دې جګړه کې بنا ابن مالک الانصاری د دې سخت تکلیف د وجه نه رب العالمین نه دا غوښتنه وکړه دعا چې الله مال شهادت نصیب کا د دې زخم د وجه نه لکه څنګه سعد ابن معاذ نصیب شوی الله عزوجل دعا قبول کړه تر دې پوري چې دا بیهوش شو د بیهوشي نور سور باندې الله د مرګ مسله راوستا او د رب العالمین په طرف باندې د دارو روان شو رب العالمین د بارا ابن مالک سترګې یې په جنت کې او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ملګرتوب کې الله رب العزت ورنه راضي شي او الله عزوجل یې دا راضي کې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.